السلام عليكم موري. أرسلاني بجدة والزما زوی زار قربان څنګه یې مور؟ زویا شکر د خدای چې ته مې ولیدې. ملګرو دا یو ویډیو کال و او تاسو کوم چې وکتو زه به تاسو ته وایم لکه ډولفینیان چې د خپل خاندان د مور او پلار کومې قیسې بیانوي که نه نو سړی ورته ډېر زیات داسې په ژړا باندې شي. ځکه یو قصه یې کوله تاسو به ټولو اورېدلې ویلی چې زه کله د سکول نه راتلم نو ما ته مور ویل چې زه به تا لپاره اټې او چای پخې کړم. نو چې کله هغې ما له پخې کړې نو زما پلار په هغې کې راویښ شو نو دې مور ما ته ویل چې زویه پلار دې راویښ شو د پلار د طرف نه دا اجازت نشته چې په تا باندې لکه داسې ښه خوراک مونږ وکړو. نو د هغه وجې نه زما کومه مور چې ده وایي هغه هم په ژړا شو زه هم په ژړا شوم چې آیا زما په کور کې لکه دونه حیثیت نشته چې ما له چای پراټې هغه راکړي د پلار لکه وایي زه دونه ډېر بدې شوم. وایي پهله ډېر زیات خوښوم خو داسې واقعات راغله د خلکو داسې شکایات راغله چې هغه زما پلار ته دونه ډېر وکړو نو د هغه سببه چې کوم دی په کور کې لکه زما کم حیثیت چې و هغه بیخي ختم شو. نو اخر کار بیا زه په دې باندې مجبوره شوم او دې فیلډ ته چې کوم دی هغه راووتم. نو ډېر زیات کم دردونکي قصې چې دي هغه کوي. بل تاسو په سر کې کوم ویډیو چې وکته نو هغه دا د یو ډرامه داسې جوړه کړې وه د هغه ډرامې ویډیو د حالانکې د دې کومه مور چې ده هغه دا نه ده نه د دې کوم فیم دي چې دي هغه سوشل میډیا یا داسې نیټ طرف ته راغلي دي هغه چې کوم دی په پرده باندې هلته ناست دي. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله. بل ویډیو کې ملایو الله حافظ.